د سیمې هیواد او د نړۍ تازه خبرونه هر غړي د کندوز رادیو څخه مه هېروئ. السلام علیکم. د کندوز رادیو درنو اوریدونکو ستړي مشئ په ماړم د کندوز رادیو څخه د دې سات تازه او مهم وروستي خبرونه ته نن چهارشنبه د جوزا یا د غبرګولې د میاشتې نهمه د 2023 میلادي کال د مې د میاشتې 9 نیټې سره سمون لري. روانه خبري غړې درته زه سیر احمد سایل وړاندې کوم. خو په سر کې هم د څو مهمو خبرونو سرټکی. د ترافیک پولیس عمومي ریاست خپل یو شمېر کارکونکي د زده کړو په موخه بهرني هیوادونو ته لیږي. د هرات د غزري ولسوالۍ ښاروالۍ څخه باندې 440 میلیون افغاني عواید راټول کړي. نیمروز کې نږدې 2 ټنه نشه یي توکي وسوځول شول. او د امریکا په کټناک کې ایالات 13 ورځ د طوفانونو له امله 4 تنه مړه شوي دي. اوس هم بشپړ خبرونه. د ترافیکو پولیس عمومي ریاست خپل یو شمېر کارکونکي د زده کړو په موخه بهرني هیوادونو ته لیږي. د ترافیک پولیس عمومي ریاست د زده کړو په موخه بهر ته د خپل یو شمېر کارکونکو د لیږلو خبر ورکړی دی. د یادې څرګندونې د ترافیک پولیس عمومي رئیس پاسوال حسیب الله مختار دغه ریاست یو شمېر منصوبینو ته د نظامي رتبو د ورکړې په مراسمو کې کړي دي. مختار زیاته کړې چې په نږدې راتلونکي کې به دغه ریاست یو شمېر کارکونکي ځینې بهرني هیوادونو ته د زده کړو او د هغو هیوادونو له تجربو څخه د ګټې اخیستنې په موخه ولیږي. نوموړي همدارنګه ویلي ژمن ده چې ټولو کارکونکو ته د خپل معنوي حقونه ورکړي او ترڅنګ به خپلو کارکونکو ته به خپل کور دننه او بهر روزنې زمینه برابره کړي چې په نږدې راتلونکي کې به ځینې هیوادونو ته یو شمېر کسان د روزنې لپاره ولیږي. د هرات د غزري ولسوالۍ ښاروالۍ څخه باندې 440 میلیون افغاني عواید راټول کړي. د هرات د غزري ولسوالۍ مسؤلین وایي چې په 1402 کال کې یې څخه باندې 440 میلیون افغاني عواید راټول کړي دي. د هرات د غزري ولسوالۍ ښاروال مفتي جمال الدین مسرور د رسنۍ ته ویلي چې تیر کال یادې ښاروالۍ څخه باندې 440 میلیون افغاني عواید راټول کړي دي. مسرور زیاته کړې چې راټول کړل شوي پیسو څخه 40 میلیون افغاني پر شپږو لویو او کوچنیو پروژو لګولې دي. نوموړي زیاته کړه چې په یاد پروژو کې د سړکونو، کانالونو، پلګټو جوړول، د نیالګو کینول، د سړکونو داغګیري، د 4 چوکونو جوړول او شنو ساحو پراخول شامل دي. د یادې ولسوالۍ یو شمېر اوسیدونکي وایي چې دوی د کورونو د صفایي او مالیاتو د تحویلولو په برخه کې له ښاروالۍ سره همکاري کوي او له ښاروالۍ څخه د دغه شان نورو کوچنیو او سترو پروژو د پلي کولو غوښتنه هم کړې. نیمروز کې نږدې 2 ټنه نشه یي توکي وسوځول شول. د نیمروز سیمه‌ییز مسؤلین وایي چې په دغه ولایت کې نږدې 2 ټنه نشه یي توکي له منځه یوړل شول. نیمروز والی شیخ محمد قاسم خالد رسنۍ ته وویل
چې اسلامي امارات د نشهیي توکو پر وړاندې د مبارزې په برخه کې جدي دی او د نشهیي توکو د کښت پیر او پلور په اړه د علي قادر امیرالمؤمنین حفظ الله د فرمان پلي کول په موخه د امنیتي مسؤلینو په هڅو نږدې 2 ټنه نشهیي توکي په همدې ولایت کې کشف او د محکمې د حکم په اساس له منځه یوړل شول. او د امریکا په کنټاکي ایالت کې 13 ورځ د طوفانونو له امله 4 تنه مړه شوي دي. د دغه طوفان له امله امریکا په 4 ایالتونو کې ټول 21 کسان مړه شوي دي او سلګونه ودانۍ هم نړولې دي. حالت اړوند ادارې اټکل کوي چې ښایي راتلونکو ورځو کې دا طوفانونه لا پسې تیز او رانوونکي شي. درنو اوریدونکو په خبري غړي کې راټول شي مطالب هم دمرول تر بلې خبري غړي لوی عمل شه. د سیمې هیواد او د نړۍ تازه خبرونه هر غړي د کندوز رادیو څخه مه هېروئ.